آلماني ژبې زده کړه په پښتو ژبه. اوس تاسو کولی شئ چې زموږ د یوټیوب چینل، فیسبوک او انسټاګرام صفحو له لارې د آلماني ژبې زده کړه د خورا یو نوي نوښت سره په خپله مورنۍ پښتو ژبه کې زده کړئ. که چیرې تاسو غواړئ چې آلماني ژبه پرته د کوم مالي لګښت او یا فیس څخه او یا هم پرته د کوم استاد څخه زده کړئ او پیل یې کړئ، او یا هم تاسو قصد لرئ چې آلماني ژبه صرف او صرف د یو قلم، کتابچې او انټرنیټ په درلودلو سره زده کړئ، نو زموږ د یوټیوب چینل تعقیب کړئ. نوموړی کورس چې د آی1 لیول او یا هم صنف کورس دی، تاسو ته د آلماني ژبې د زده کړې د کتابونو د مشهورې لړۍ چې عبارت د سټوډیو ډي کتابونو د لړۍ څخه ده چمتو شوی دی. یعنی د دې کتاب د نصاب مطابق تاسو ته چمتو شوی دی. که چیرې تاسو غواړئ چې د آلماني ژبې نړیوال امتحانونه سفري کړئ او په نوموړو امتحانونو کې کامیابه شئ، نو تاسو نوموړی کورس تعقیب کړئ. هغه نړیوال امتحانونه چې تاسو باید هغه سفري کړئ او یو نړیوال سند ولرئ، هغه عبارت دی د ګویتي انسټیټیوټ د امتحانونو یا ازموینو څخه، د ټلک امتحانونو یا ازموینو څخه، او یا هم د OSD ازموینو څخه. اوس راځو موږ تاسو په دې ویډیو کې دا وایو چې په نوموړی کورس چې د سټوډیو ډي A1 یا A1 لیول د کتاب څخه چمتو شوی دی، په دې کې موږ تاسو څه زده کوو؟ په دې کورس کې موږ تاسو د آلماني ژبې د A1 صنف یا سطحې ګرامر، هغه ګرامري نقطې چې په دې کتاب کې موجودې دي، هغه تاسو ته په پښتو ژبه په پوره اسانه توګه سره واضح شوي دي او یا هم تشریح شوي دي. دوهم، د A1 سطحې یا صنف مربوطه محاوره چې په انګلیسي کې ورته کانورسیشن او په آلماني کې ورته کانورساسیون او یا هم تایل شپریشن، یعنی د خبرو اترو برخه. د دې کتاب مطابق تاسو ته د خبرو اترو برخه یا د کانورسیشن بخش مکمل مواد چې کوم په دې کتاب کې موجود دي تشریح شوي دي. بل د دې کتاب په اخرنۍ برخه کې د هغه لغاتونه چې په دې کتاب کې استفاده شوي دي، د هغو لغاتونو یو مکمل لیست موجود دی چې تاسو کولی شئ د یوې ډکشنرۍ، یعنی په خپل موبایل کې د یوې ډکشنرۍ په ډاونلوډ کولو سره نوموړي لغاتونه معنا کړئ او زده یې کړئ، او هغه سټرکچرونه او ساختارونه یا فارمولې چې تاسو د ګرامر او محاورې په برخه کې ویلي دي، نوموړي لغاتونه په دې کې استفاده او تاسو ځینې جملات یا جملې جوړې کړئ. وروسته د هغې څخه د لیزن یا لوست د برخې زده کړه. تاسو ته په دې کورس کې د لیزن، یعنی چې په انګلیسي کې ورته ریډینګ برخه وایي، چې دا د امتحان یوه برخه ده، یا د لوست برخه، په دې کې تاسو د هغې مربوطه تقریبا چې په زیاته اندازه سره هغه پکې کور شوي دی، تاسو هغه هم زده کوئ. او په دې کورس کې تاسو دا هم زده کوئ چې څنګه کولی شو چې کوچني متنونه ولیکو، یعنی دا هم یو برخه د امتحان ده. یعنی په امتحان کې موږ تاسو یو د 4 برخې لرو چې هغه عبارت دي د شپریشن یعنی خبرو اترو یا د سپیکینګ ټیسټ، او بل دی رایټینګ یعنی د لیکلو ټیسټ، ریډینګ یعنی او چې په آلماني کې ورته لیزن وایي یعنی د لوستلو ټیسټ، او بل هم هوغن یعنی لیسنینګ، په انګلیش کې ورته لیسنینګ وایي یعنی د لیسنینګ یا هوغن، او په پښتو کې ورته د اورېدلو ټیسټ. دا هغه 4 برخې دي چې په امتحان کې شاملې وي. نو لیزن هم یو هغه برخه ده چې په امتحان کې شامله ده، او دلته رایټینګ څنګه کولی شو چې کوچني متنونه ولیکو، یعنی دا هم د رایټینګ یو برخه ده. تاسو یعنی د رایټینګ مربوطه
هغه څه چې د امتحان لپاره مهم دي هغه هم تاسو په دې کې زده کوئ. بله نقطه ده څنګه کولای شو چې امتحان ته ځان آماده کړو. په دې کورس کې تاسو دا هم زده کوئ چې کوم څه د امتحان لپاره مهم دي او څنګه کولای شو چې خپل ځان امتحان ته آماده کړو. د دې کورس څخه څوک استفاده کولای شي؟ لومړی هر هغه څوک چې په آلمان کې د تحصیل قصد یا هوډ لري، یعنې هر هغه څوک چې غواړي په آلمان کې خپلې زده کړې که د لیسانس په کچه وي او یا هم د ماسټرۍ په کچه غواړي په آلمان کې سرته ورسوي، دوی کولی شي چې د دې کورس څخه استفاده وکړي. دوهم هر هغه څوک چې په آلمان کې پناهنده وي، هغه هیوادوال چې په آلمان کې پناهنده وي د دوی دپاره ژبه لومړنی شرط دی، یعنې دوی باید ژبه حتمي او لازمي زده کړي تر څو په جامعه کې په هغې باندې افهام او تفهیم یا خبرې وکولای شي او خپل مشکلات په هغې باندې حل کړلی شي. نو د دوی دپاره هم دا یو مهم کورس دی چې دوی باید تعقیب کړي. دریم هر هغه څوک چې په آلمان کې د طب په برخه کې تخصصي زده کړې کول غواړي، د هغوی دپاره هم دا یو مهمه برخه ده. یعنې هغه څوک چې غواړي په آلمان کې طبي تخصصي زده کړې مخته بوځي، هغوی باید آلماني ژبه تر B2 سطحې پورې زده کړي او یا هم د B2 سطحې سرټیفیکیټ ولري چې دوی هم کولی شي د دې کورس څخه استفاده وکړي او یا هم د تخنیکي او مسلکي زده کړو هوډ یا قصد ولري. تخنیکي او مسلکي زده کړې یعنې Ausbildung چې د هغوی لپاره هغه څوک چې د 12م صنف څخه فارغ وي او غواړي چې دلته Ausbildung وکړي، یعنې تخنیکي او مسلکي زده کړې دلته وکړي، هغوی هم کولی شي چې د دې کورس څخه استفاده وکړي. یعنې د هغوی دپاره هم یو شرط دا دی چې دوی باید تر B2 پورې ژبه زده کړي. بل هر هغه څوک چې نشي کولای په حضوري ډول په کورسونو کې درس ووایي، یعنې هغه څوک چې وظیفې لري او یا هم په نن سبا زمانه کې چې د ښځینه‌وو پر وړاندې تعلیمي ادارې بندې دي، دوی کولی شي چې د دې څخه په کاملا وړیا توګه په هر وخت او زمان کې صرف د انټرنیټ په درلودلو سره استفاده وکړي. کوم نقاط باید په نظر کې ونیول شي؟ دا درسونه د آلماني ژبې د سټوډیو ډي لړۍ کتابونو د یو صنف د کتاب څخه چمتو یا آماده شوي دي. لکه څنګه مې چې تاسو ته مخکې هم معلومات درکړل او یا مې یادوري وکړه. د درسونو سره د کتاب صفحات یا مخونه نه دي ذکر شوي، خو موضوعات یې تقریبا تشریح شوي دي. درسونه په داسې یو شکل یا ډول سره ترتیب شوي دي چې د کتاب صفحات یا مخونه نه دي ورسره ذکر شوي، نو بهتره به دا وي چې لومړی تاسو د ګرامر درسونه تر یو اندازې یو حده ووایئ او د هغې سره بیا په متوازي شکل باندې د کانورساسیون او یا هم د شپریشن یا د خبرو اترو یا د محاورې بخش درسونه شروع کړئ او همداسې مخته ولاړ شئ او په آخر د کورس کې تاسو کولی شئ چې کتاب ولولئ. په هغه وخت کې به بیا تاسو ته معلومات وشي چې کتاب په کومه اندازه سره تاسو کور کړی دی. دلته په دریمه نقطه ده لومړی تاسو د ګرامر درسونه شروع او تر 9م درس پورې مخته لاړ شئ او وروسته بیا ورسره د محاورې درسونه شروع کړئ. تاسو کولی شئ چې په متوازي شکل د لومړي درسونو څخه یعنې د ګرامر بخش لومړی درس او د محاورې بخش لومړی درس شروع او همداسې مخته لاړ شئ او کولی شئ چې لومړی د ګرامر درس تر 9م درس پورې مخته بوځئ او بیا هم وروسته د محاورې درسونه ورسره شروع کړئ. وروسته د کورس د تکمیلېدو یا هم د کورس په جریان کې کتاب ورسره ولولئ او د اوریدلو یا لیسنینګ او یا هم چې په آلماني کې ورته هوغن وایي د هوغن برخې په خپله کار کړئ. د هوغن برخې دپاره تاسو ته
د هوغن برخې دپاره تاسو ته د کتاب او د هوغن آډیوګانې او یا هم صوتونه چې کوم دي هغه تاسو ته د کامنټ په برخه کې د هغې لینک درکول کېږي. تاسو کولی شئ چې د هغه ځایه یې ډاونلوډ کړئ. د دې کورس په تکمیلېدو سره تاسو کولی شئ چې د کوایټي، ټیلک او د او اس ټي د ایو سطحې یا لیول امتحانونو ته ځانونه آماده کړئ. نو دا به د معرفت یا پیژندنې ویډیو تاسو څخه هیله کېږي چې تاسو د دغه پلان مطابق مخته ولاړ شئ تر څو تاسو د نوموړي کورس څخه په صحیح ډول باندې استفاده وکړئ. د نورو ویډیوګانو دپاره او درسونو دپاره بیا هم زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب، د فیسبوک او انسټاګرام صفحې فالو او لایک کړئ.